د بوډا او د لېوانو پلونو ناول 14مې برخې ته مو هرکلی کومه. هیله ده چې دغه برخه هم تر پای راسره واورئ. نو ناول به له دې ځینه پیل کړو. پلاره، میاشتې دې تېرې کړې خو د ښار په ژوند ونه پوهېدې. زړه مې درد وکړ. ده وویل ښه دې نه دې کړې چې نه پوهېږې په هر څه کار مه لره. د زړه درزا مې ډېره شوه او په غوسه مې وویل ښځه دې له یو پردي سړي سره ګوښې ناسته وه. هغه هم په یوه ظرفیاني کې د سینې چاکونه یې له ورایه ښکارېدل. سور او سپین واوښت. اوف پلاره، دا ښار دی، کلی نه دی چې ښځه په ټیکري کې تاو کې او د جوارو غونتې پوښه ور واغوندي. دلته بیل فرهنګ دی او ته باید ځان ورسره روږدی کړې. خوله مې وازه پاتې شوه. انور په لنډه موده کې څومره لوی بدلون کړی و. ده وویل نسیم د سویتا همکار دی. دی اوس یو طبي کورس تعقیبوي. په درس کې یو څه ستونزه درلوده او له سویتا نه یې مرسته غوښته. په دې کې نو څه خبره وه؟ ما وویل خو هر رنګه چې وي هغه پردی سړی دی. دا رنګ راتګ یې ماته خوند را نه کړ. په خبره کې راولوېده. خو تا د سویتا سپکاوی کړی. هغه دې د همکار تر مخ په 1 روپۍ کړې. پوهېږي چې هغه څومره خواشینې ده. ومې ویل ګوره زویه، د ژوند درد په خواشینۍ او خفګان کې نه بلکې په بدنامۍ او رسوایۍ کې پروت دی. په غوسه یې خبره را پرې کړه. څه بدنامي؟ څه رسوایي؟ زه پر هغه باور لرم. د ښځې او خاوند ترمنځ یوازې باور کافي دی او بس. له پاسه ور باندې ورټیټ شوم. د ده پر اوږو مې لاس کېښود. ورو مې وویل دا سمه ده چې باور ښه دی، خو په غوسه یې د خبرو وار رانه واخیست. پلاره، ستا فکر ډېر زوړ دی. ته هر څه ته په منفي نظر ګورې. له دې سره په تیزۍ ولاړ شوم. لاس مې د انور له اوږې نه وښویده. داسې راته وایسېده لکه د ژوند امسا چې رانه لرې شوي وي. د بدن انډول مې ونه شو ساتلی او کینه سترګه مې پر هغه چاړو ور ټیټه شوه چې په ګیلاس کې نیغې ولاړې وي. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی یې وایست او ویې ویل په سترګه مې یو درد احساس کړ، یو نری او سوځنده درد. بیا مې کیڼ غومبری تود شو او وروسته په هیڅ هم نه یم پوهېدلی. خو کله چې پر هوښ راغلم نو په چت کې یوه پکه په تیزه سره تاوېده. ما یوازې خپل ښي لوري ته پراته شیان لیدلی شوای او کله چې مې د کیڼې سترګې د خلاصېدو هڅه وکړه یو نری درد ور باندې راغی. لاس مې ور ووړ. پر سترګه مې یوه پټۍ تړلې وه. شاوخوا مې وکتل. یو کوچنۍ کوټه وه او ترڅنګ مې په میز ډول ډول میوې پرتې وې. له کټ نه ورو ولاړ شوم. لومړی مې د ښي لاس په بند کې د سوزش احساس وکړ او بیا یو درب شو. ځمکې ته مې وکتل. د سیروم پر کڅوړه یو فلزي پایه پرته وه. له رګ نه مې وینه راوتلې وه او د لاس د 2 ګوتو پر منځ مې د سیرون ستن بنده پاتې شوې وه. یوه شیبه ودرېدم. ناڅاپه مې په فکر کې له انور سره د خبرو د اړولو صحنې را وګرځېدې او کله چې پر چړو ور ټیټېدم بې اختیاره مې خپلې تړلې سترګې ته لاس ور ووړ. دا وخت د کوټې دروازه خلاصه شوه. یوې نجلۍ په بیړه تر مټ ونیولم. هغې سپینه چپنه اغوستې وه او پر سر یې یوه داسې تکه سپینه خولۍ پرته وه لکه له کاغذ نه چې جوړه شوې وي. نجلۍ ورو پر خپل ځای پرېستم. پایه یې ودروله او په احتیاط د سیروم استن زما د لاس د بند په رګ کې ننایسته. هغې ته مې وویل سترګې ته مې خیر دی؟ نجلۍ مړې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل خو په سترګو کې د ناهیلۍ نښې له ورایه ښکارېدې. زړه مې ولړزېده او پوه شوم چې نور په کینه سترګه دید نشم کولی. شیبه وروسته نجلۍ له کوټې ووته او پر ځای یې انور کوټې ته راننوته. د هغه چې کله سترګې را باندې ولګېدې خوله یې جینګه شوه. زما پر ټټر پرېوته او په چغو چغو یې وژړل. وروسته مې سویتا تر څنګ ودرېده. په لاس کې یې د ګلانو ګېډۍ نیولې وه او سترګې یې له اوښکو نه ډکې وې. 10 ورځې مې په روغتون کې تېرې کړې. دا یو شخصي روغتون و. ښه خدمت مې کېده او انور به په ورځ کې 2 ځلې سهار او مازدیګر پوښتنې ته راته. په 11 ماښام له انور سره کور ته لاړم او کله چې مې په آینه کې وکتل د کیڼې سترګې پر ځای مې له 4 خواو راغلی کوت کوت ګونځې ګونځې پوستکی پروت و. یو دم مې د شیرینو خبره په ذهن کې نیغه راولاړه شوه. اقربه، ستا سترګې مې خوښیږي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او ویې ویل
ما یو ځل بیا د خپل زوی په کور کې واړول، خو دا ځل مې هغه پخوانی خوند پکې ونه لیده. انور ورو فاصله رانه نیوله، نور به د پخوا غوندې کوټې ته نه راته. زما پر ټټر به یې سر نه لګاوه او ان د ماخوستن د ډوډۍ د خوړلو پر وخت به هم زما د ړندې سترګې خواته کېناسته. تر ډوډۍ وروسته به یې خپله ستړیا بهانه کړه، ژر به ولاړ شو، خو د شپې تر ناوخته به یې له سویتا سره د خندا غږ زما کوټې ته راته. زه به تر ډیره ویښ وم، د شیرینو او د انور پخواني یادونه به مې تازه کول. کله به مې اوښکې تویولې او کله به هم بې اختیار خندا راغله، خو بیا هم ښه وه. انور مې لیده، هغه ته مې ځان نږدې احساساوه او په زړه کې مې یو ډاډ پروت و. دا ځل مې په سویتا هیڅ کار نه درلوده، د هغې هره خبرې ته به مې د هو په نښه سر خوځاوه. ان هغه ځوانکه یو ځل بیا هم کور ته راغی او دا ځل مې د سویتا په امر له دوکانه میوه هم ورته راوړه. ما کوشش کاوه چې د انور د خوشحالۍ لپاره سویتا خوابدې نه کړم، خو کله چې یو څوک څه غواړي هغسې نه کیږي. یوه شپه له خوبه راپورته شوم، نه پوهیږم چې څو بجې به وي، خو وخت ناوخته راته ښکاره شو. تشناب ته د تلو احساس مې وکړ، ولاړ شوم، د دهلیز ګروپ مې ولګاوه، خو کله چې مې د تشناب دروازه خلاصه کړه سویتا خپل ځان مینځه. زړه مې ولړزېده، په بیړه یې راته وکتل او له خولې نه یې ویرونکې چیغه راووته. وحشي! ژر مې دروازه پورې کړه. زوی مې له کوټې راووت، ما ته یې وکتل، سترګې یې رډې راوختلې. په بیړه مې وویل، پام مې نه و. د چیغه کړه، بس که نور په لحاظ د خدای ژوند مې مه خرابوه. سترګه مې له اوښکو ډکه شوه. دا وخت سویتا د تشناب په وره کې ودرېده. دې تر زنګنو پورې یوه لویه تولایي یعنې جانپاک یې ځان تاو کړی و. له ژیړو ویښتو نه یې اوبه څڅېدې او په سترګو کې یې کرکه پرته وه. په غوسه یې وویل، انسانیت دې نه دی زده. په خوله کې مې لاړې وچې شوې. هغې ته مې سترګه ور واړوله. ما وبخه، خبر نه وم چې ته به په تشناب کې یې. انور چیغه کړه، که څوک وي او که نه، ته باید د نزاکت له مخې ور وټکوي. سویتا خپل خاوند ته وکتل، شونډې یې وخوځېدې. نور نو له دې ژونده ستړی شوی یم، ته یو انتخاب لري، یا زه او یا هم خپل پلار. زړه مې ولړزېده. سویتا د خپلې کوټې ورته لاس ور وغځاوه، خو یو دم ودرېده. انور ته یې مخ ور واړاوه او په تریو دندې یې وویل، قسم خورم چې زه به له خپلې خبرې نه وانه وړم. له دې سره یې د کوټې له وره درب وایسته. چوپه چوپتیا شوه. انور ته مې وکتل، سر یې ځړېدلی و، خو وروسته یې مړې سترګې راواړولې. په خولې یې څه ونه ویل، خو په اوښکو یې له ما نه د خپلې مینې خیرات غوښت. ورمخته شوم، د هغه پر اوږه مې لاس کېښوده. ورو مې وویل، ښه ده بچیه، څه چې ته غواړې هماغسې به وشي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل، په سترګه کې یې اوښکې رغړېده، خو پر شونډو یې یوه ترخه مسکا پرته وه. په بیړه مې وویل، بیا څه وشول؟ بوډا خپله پزه پورته کش کړه او شونډې یې وخوځېدې. سهار وختي مې په بکس کې خپلې جامې واچولې چې انور مې تر څنګ کېناست. یوه شیبه غلی و، وروسته یې یو پاکټ مخ ته راته کېښوده او په خواره خوله یې وویل، په دې کې یو څو پیسې دي، سویتا درته راکړي. هغه ته مې وکتل. له پړسېدلو سترګو نه یې وپوهېدم چې ده هم زما غوندې شپه ویښه تېره کړې ده. ورو مې وویل، نه بچیه، ما په ژوند کې خیرات نه دی اخیستی. زوړ به یم، خو تر اوسه مې لا په مټو کې د کار کولو سیکه پاتې ده. رنګ یې تک سور واوښت، را مخته شو، زما پر اوږه یې تنده یې ولګاوه او په ژړا کې وویل، زړه مې مه ماتوه، زه مجبور یم، له سویتا پرته ژوند نشم کولی. ورو مې وویل، زه څنګه له تا پرته ژوند کولی شم؟ سر یې هس کړ. ما وویل، یوه خبره مې منې؟ په حیرانۍ یې راته وکتل. څه خبره؟ اوښکې مې له واکه ووتې. په میاشت کې یو ځل کره باغ ته راته راځه، نور هیڅ هم نه درنه غواړم. دا د یو پلار غوښتنه ده. بیرته یې سر وځړېده. ما وخندل. پوهېږم بچی، نشې کولی. شونډې یې وخوځېدې. سویتا به چاته پرېږدم. ورو ولاړ شوم. د میز پر سر د انور د واده یو عکس پروت و. هغه مې راواخیست او په بکس کې مې واچاوه. انور یوه شیبه غلی و، داسې لکه فکر چې وهي. بیا یې یو دم راته وکتل. پلاره، کیدای شي یو څه وخت معطله شي؟
حیران شوم ولې؟ وی ویل مخکې له مخکې څه نشم درته ویلی. خندا راغله. نور مې دلته پاتې کېدل ښه نه دي. په خبره کې راولوېده. یوازې 2 ورځې. ما ورته وکتل. ده وویل نه غواړم چې هره ورځ سره ووینو. سترګه مې له اوښکو ډکه شوه. شونډې یې وخوځېدې. خدای مهربانه دی. ګوندې زما په فکر یوه نتیجه ورکړي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او وی ویل انور په 2مه ورځ یو ادرس راکړ. ما هم ځای په اسانه وموند او په هماغه ورځ د یو 2 پوړیزې ودانۍ په دروازه کې څوکیدار شوم. دا یو خیره موسسه وه. په لسګونه کارکوونکي یې لرل او د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې موقعیت درلوده. زه به د ورځې لخوا په یوه لرګینه غرفه کې ناست وم او یوازې به د موټرو د راوتو او ننوتو په وخت کې د لوی دروازې خلاصېدو ته ور ولاړېدم. ښه و، یو څه خوشحاله وم. انور به په اونۍ کې یو 2 ځلې د مازدیګر لخوا زما لیدو ته راته. دا وخت به ټول کارکوونکي تللي وو. یوازې زه او زما په منځ یو بل څوکیدار به پاتې و. انور به 1 ساعت را سره کېناسته. د ده له لیدونه به مې خوند اخیسته او د بیا راتګ ورځې به مې شمیرلې. کار مې هم بد نه و. د موسسې کارکوونکو به بابا مالک بللم او سهار به مې چې هر یو ته دروازه خلاصوله لومړی به مسک شو او بیا به یې د مننې ټکې له خولې راته راووته. که څه هم چې زه ساده څوکیدار وم خو دوی به زما د سپینو خلو لحاظ کاوه او په احترام به راسره غږېدل. زه به د مازدیګر تر 4 بجو پورې په غرفه کې ناست وم او کله چې به د دفتر کارکوونکي رخصت شول ما به هم د انګړ دروازه وتړله. لومړی به مې د ماخوستن لپاره دیګ وکړ. بیا به د انګړ په چمن کې کېناستم او د رنګارنګ ګلانو لیدونه به مې خوند اخیسته. ملګری به مې ټوله ورځ ویده و خو شپه به یې د تعمیر د ساتلو لپاره ویښه تېروله. دا یې دومره ډېر نه غږېده. کم غمی سړی و او د چلم له څه کولو سره یې جوړه وه. موږ به یوازې د ماخوستن د ډوډۍ پر وخت یو ځای سره ناست و. بیا به د کوټې په کونج کې ولاړ ډانګی ور واخیست او د باندې به ووت. ما به تر ناوخته تلویزیون ته کتل. وروسته به مې د ماخوستن لمونځ وکړ. پر خپل ځای به پرېوتم او تر هغو به مې فکرونه وهل چې خوب به یوړم. سهار به د ملایانو له اذانو سره راپورته شوم او تر څو چې به د دفتر کارکوونکي راتلل ما به د حویلۍ د منځ سړکونه پرېمینځلي وو. وخت همداسې تېرېده. که څه هم چې انور به وروسته په ځنډ سره راته خو بیا هم خوشحاله وم. دای به مې هم لیدو. 1 ساعت به سره وغږېدو او د ده تر بیا راتګ پورې به مې د خولې خوند ښه و. یو مازدیګر د انګړ لویه دروازه وټکېده. دا د ژمي وروستۍ میاشت وه. د باندې سوړ باد چلیده او کله چې مې دروازه خلاصه کړه انور مې ولیده. دی خوشحاله ښکارېده. ږیره یې پاکه خیالي وه او کله چې یې راته وخندل له کلونو وروسته مې یو ځل بیا د خولې کونجونو ته نږدې تر غومبرو لاندې ژور ځایونه ولیدل. وار له واره یې په خندا وویل پلاره خدای دې لمسی در لوی کړي. په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته. څه وخت پیدا شو؟ ده وویل نن یې شلمه ده. په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوې. 6 ورځې او زه خبر نه وم. دای تل ولای غوندې شو. پلاره ما وبخه، کارونه ډیر دي، باور وکړه دومره وخت مې ونه موند چې زیرې ته درته راشم. په خوشحالۍ مې وویل نوم دې څه ور باندې کېښود؟ شونډې یې وخوځېدې. رامین دا نوم سویتا خوښ کړی و. په زړه کې مې د ماشوم د لیدو هیله راوټوکېده او د خواست په ژبه مې وویل کیدای شي چې خپل مسای ووینم. انور یوه شیبه غلی و. بیا یې راته وکتل. ولې نه؟ 2 ځل چې راتلم نو رامین جان به هم را سره راوړم. ما کوټې ته د تلو ست ورته وکړ خو ده را یاده کړه چې بیګا ته یې خوښې او خو سره میلمانه دي، باید یو څه سودا کور ته یوسم. ناوخته کیږي. انور لاړو او ما د خپل مسیح د لیدو په تمه ورځې شمیرلې. میاشت تېره شوه خو د انور درک ونه لګېده. اخر بې صبره شوم. د موسسې یو کارکوونکي ته مې د انور د موبایل نمره ورکړه او کله چې ټلیفون رخ شو انور ژمنه را سره وکړه چې راتلونکې جمعه به پر خپل قول درېږم. زه هم د پنجشنبې په ماسپښین ښار ته لاړم او د خپل مسیح لپاره مې یوه دریشي، پیک لرونکې خولۍ او ښایستوکي بوټان واخیستل. په ټاکلې ورځ لا ماسپښین د دروازې مخې ته ناست وم. څه کم 2 ساعته مې انتظار وایست
اخیر ماسپښین قضا د غرفې تر مخ یوه ټیکسي ودرېده. انور له موټره راښکته شو. د په غېږ کې یو ماشوم نیولی و چې په کمپله کې تاو و. په بیړه ور ولاړ شوم. انور لاس راکړ. ماشوم ته مې وکتل. سره غومبرې یې لرل او شنې بخونې سترګې یې ځلېدې. هغه مې په احتیاط د انور له غېږې راواخیست. پر تندي مې ښکل کړ او کله مې چې د دروازې خواته مخ واړاوه، انور په بیړه وویل: پلاره ناوخته کیږي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. درنو دوستانو، ناول 12مه برخه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.